د کہانی شروعات کیږي د یو دوه امریکن آرمی نه چې د یو نوم آیزک او د بل میتیوز وي او دا کال د 2007 چې د عراق او د امریکای جنگ ختم شي. خو دا غي باوجود آیزک او میتیوز عراق ته لګلو چې د یو پایپلاین تعمیر باندې نظر وساتي ځکه چې د خبر ملو شوی چې یو جوبا نومي عراقي سنایپر د دې هغه سیټ ته د امریکن ورکران مړ کړي. اوس دوی په هغه لوکیشن رورسي او بوټو کې پټ شي او د خپل دشمن انتظار کوي او په کتو کې شل غنټې تیر شوي خو دی هغه جوبا نومي سنایپر په نظر ونه لیدو. اوس د ریګستان سخت ګرمۍ د وجه د میتیوز صبر تمام شي او میتیوز صدا لګي چې دلته دغه جوبا نومي سنایپر اړوشتنه او مونږ ته غلط معلومات ملو شوی دي. اوس میتیوز آیزک ته وایي چې مونږ له پکار دي چې لږ مخکې لاړ شو چانبین وکړو. نو آیزک ورته وایي چې دا به یو غټه بیوقوفي ځکه که مونږ مخکې لاړو او جوبا کو چرته پټ وي نو هغه به مونږ ژوندي پرې نه دي. نو میتیوز ورته وایي که جوبا دلته موجودو نو هغه به یا مونږ لیدلی یا به مونږ لیدلی او پاتې شو خبره د دې لاشونو نو کېدای شي چې دا عراقي ډاکوانو دی مړه کړي. نو آیزک ورته وایي چې د دې کسانو مرګ په سر ګولې لګېدو باندې شوی دی او دا د ډاکوانو نه بلکې یو تجربه کار سنایپر کار دی. حالانکه میتیوز د آیزک خبرو باندې یقین کولو والا نو خو یو څو غنټې هغه نور انتظار وکړي او لږ وخت نور تېرېدو نه پس د میتیوز صبر تمام شي او هغه د پایپ د تعمیرات لو طرف ته فیصله وکړه او آیزک ته وایي چې مال کور راکا او خپل ټوپک واخلي او روان شي. اوس چې میتیوز هغه ځای ته ورسي نو هر طرف ته لاشونه او په هغه لاشونو کې د امریکای آرمی وي او زیات پکې د امریکای ورکران وي او الته میتیوز ته یو ریډو ملو شي او هغه راوچت کی او د هغه ځای نه روان شي. اوس په دې دوران کې آیزک ته پسکوپ کې صحیح څه په نظر نه راځي نو هغه د میتیوز له جانکاری ورکړي چې واپس راشه. نو دې کو ته میتیوز وایي چې ما ته څو پیرو وي چې دا سکوپ بدل کا او چرته صحیح شي واخله. نو دې کې ورته آیزک وایي چې دا د څنګه بدل کم دا خو زمونږ د مرګري د ډین دی ډین د دې دوانو یو زوړ مرګري چې هغه د جنگ په دوران کې مړ شوی او دا سکوپ د هغه اخري نشانی ده. اوس چې میتیوز د دې لاشونو جانچ پړتال وکړي نو ډیر زیات حیران شي ځکه چې دا ټول لاشونه صرف په سر په ګولې لګېدلي او دا یو ډیر تجربه کار کس کولی شي او هغه تجربه کار کس صرف جوبا دی. نو دلته میتیوز آیزک ته دا ټولر سووي نو آیزک ورته وایي چې واپس راشه کني ته به ملاش شي دغه ځای کې. نو میتیوز د خبره ونري او هغه د دې صحرا په منځ کې ودرېږي او جانچ شروع کی چې اخر دا ګولې د کم طرف نه چلی او اچانک هغه سنایپر میتیوز په خېټه اولی او دې سره میتیوز را پریوزي. اوس چې آیزک دا وویني نو د خپل مرګري بچکولو د پاره را منډه کی خو هغه اخوا د خوا منډه وای چې سنایپر ته مکمل نشي د وشتو خو چې هغه څنګه د مرګري لرو رسی نو هغه سنایپر آیزک هم پخپولی. نو د دوران کې آیزک میتیوز په ځای پریدي او خپل ځان بچکولو د پاره یو دیوال د شاته پټ شي. نو دلته میتیوز آیزک ته وای چې تخپل کسانو سره کانټیکټ وکا او یو ټیم د مدد د پاره راو غواړه. اوس چې آیزک خپل زخم ته وګوري نو د هغه زخم نه ډیره زیاته وینه رواني نو هغه د دې زخم نه پټه ته وکي او فورا خپل بیگ نه ریډو رو باسي چې خپل کسانو سره کانټیکټ وکي. خو چې هغه د خپل ریډو ګوري نو هغه په ګولې لګېدلی او دا ګولې لګېدو د وجه داغي انټینا خراب شوی. اوس د دوران کې آیزک میتیو ته ګوري چې هغه خپل ځان د ټوپک ته درسولو کوشش کوي نو دې کې ورته آیزک وایي چې ته خپل ځان خوځېدل بند کا خو د سنایپر والا ولیدې نو بله ګولې به هم در باندې وچلی. خو هغه وخت کې میتیو د آیزک خبره نه اوري او د ټوپک ته درسولو کوشش کوي خو د ډیر درد د وجې هغه بېهوشه شي. اوس آیزک ته دا احساس وشي چې دې دواړه اوس ګیر شو. اوس آیزک ځان شانت کی او هغه د خپې نه د ګولې ویستلو کوشش کوي او دا دومره دردناکي چې هغه ډایرکټ بېهوشه شي او هغه څو غنټو پر بېهوشه پروت او د هغه سترګې هغه وخت کې کولو شي چې کله دې په دې ریډو کې आवाज ووري. اوس دلته آیزک ته دا لګي چې دا د امریکای آرمی مونږ سره کانټیکټ کوي نو هغه ته د حالاتو باره کې ټوله جانکاری ورکړي او ورته وایي چې د مدد لپاره یو ټیم راولېږي. نو اوس چې سره دا څوک خبرې کوي دی ورته وایي چې په دې دومره غټ ریګستان کې تا لیدل ناممکن دي ته یا په خپل ځای ودرېږه او یا په هوا کې ډز وکړه چې ستا لوکیشن مونږ ته معلوم شي. اوس چې دا خبره آیزک ووري نو لږ شک کې شي او هغه چې د خبرو ته غوږ کېږي نو هغه پوه شي چې دا دغه عراقي سنایپر دی. اوس ورته د آیزک وایي چې ته ما وپېژندلې ته د امریکای آرمی نه بلکې هغه سنایپر والا یې. نو دا سنایپر والا ورته وایي چې ستا اندازه بالکل ټیک ده زه هغه سنایپر والا یم. اوس دلته ورته دا سنایپر والا وایي که ته ژوند غواړې نو ما سره خبرې کوه. نو آیزک ورته مننه وکړي نو دا سنایپر والا ورله دمکي ورکړي چې زه ستا مرګري به ولم. نو آیزک فورا راضي شي د سره د خبرو کولو دپاره. اوس دا سنایپر والا د آیزک نه سوالونه کوي او آیزک په مجبورن د دې سوالونو جوابونه ورکول او هغه سره سره به آیزک د سکوپ کې کتل چې دا سنایپر والا کم ځای پټ دی. نو اوس دلته آیزک د سنایپر والا ته وایي
چې د ایران او د امریکای جګړه کله ختمه شوې ده او دغه باوجود د امریکای ورکارانو وشتلو مطلب څه دی؟ دا هغه خلک ولي چې هغه ستاسو ملک د ترقۍ طرف ته بوزي او تخپل ځان ته عراقي وي او تعالی دا پویدل پکار دی چې دا کم پایپلاین جوړیږي د دې د وجه به د عراق خلکو ته څومره اسانتیا وي. نو دلته وته د عراقي سنایپر په خندا شي او ورته دا وایي چې د عراق او د امریکای جنگ ختم شوی دی نو ته زما په ځمکه سکه او پاتې شو خبره د پایپلاین نو د دې فائدہ به صرف د امریکای حکومت دی عراق حکومت ته نشته. او دا سنایپر والا ورته وایي چې دا فالتو خبره پرې ده ته ماته د خپل خاندان باره کې ووایه چې ستا خاندان کې څومره کسان دي او څه کار کوي. نو دې کې ورته د آیزک منو کې ځکه چې دا سوال ډیر زیات پرسنل شو. نو دا سنایپر والا ورله بیا دم کې ورکړي چې زه به ستا مرګري ولم حکومت داسې وکړو نو میتیوز به دا دویم انساني چې هغه به ستا د غلطۍ د وجې مړ شي ځکه چې ستا د غلطۍ د وجې یو انسان مخکې مړ شوی دی او هغه د ډین. نو آیزک چې دا خبره وری ډیر زیات حیران شي او د سنایپر والا ته وایي چې تا ته د ډین باره کې څنګه پته ولګېده. دراصل د ډین مرګ د آیزک د وجې شوی ځکه چې د ډزو په دوران کې د آیزک نه نشانه خطا شي او ډین پې ولګي. اوس دلته د آیزک همت بالکل ختم شي ځکه چې د سنایپر والا ورته هغه خبرې کوي چې هغه د وجې آیزک ته تکلیف وي. اوس په دې دوران کې آیزک ډیر زیات تږي شي او هغه چې د اوبو بوتل راواخلي نو هغه کې اوبه نه وي ځکه چې هغه په ډز لګېدلی او سوري شوي. نو دې کې ورته د سنایپر والا وایي چې ما په قسم باندې ستا د اوبو دا بوتل وویشتو ځکه چې ته د تندې د وجې مړ شي او دې سره ما ستا دا ریډیو وویشتو چې ته خپلو کسانو سره کانټیکټ ونه کړې. اوس دا سنایپر والا آیزک ته وایي چې سبا پورې به ته مړ شي ځکه چې د زخم د وجې ستا نه ډېره زیاته وینه هم تلې ده او تا سره یو احساس کې اوبه هم نشته نو ته به د تندې د وجې مړ شي. او دې کې دا آیزک د سنایپر والا ته وایي چې ته یو دهشتګرد دی. نو دې کې ورته دا سنایپر په خندا شي چې تا سره ټوپک دی او زما په ملک کې او ته الټه ماته دهشتګرد وې. او د دې خبرو په دوران کې د آیزک په سکوپ کې ګوري چې دا سنایپر والا چرته پټ دی. اوس دلته د آیزک نظر د یو ګن په ډیری باندې پریوزي او هغه پوه شي چې دا سنایپر په دې کې پټ دی او آیزک ته دا احساس وشي چې دا سنایپر والا څومره خطرناک دی ځکه چې په یو ګن کې انسان ډیر وخت پورې نشي اوسېدی. نو دې کې ورته دا آیزک وایي چې تا هغه عراقي سنایپر جوبای. نو دې کې ورته دا سنایپر والا وایي چې نه زه یو عام انسان یم او د خپل ملک حفاظت کوم. نو دلته ورته دا آیزک وایي چې ما ته لګي چې تا ټریننګ د امریکای د آرمي ناغشت دی او بیا د هغې له دوکه ورکه او هغې دې ویشتل شروع کړل. نو دلته ورته دا سنایپر والا وایي چې ما د امریکای د آرمي نه ټریننګ نه دی اغشتی او زه صرف هغه کسان ولم چې کم کسان زما ملک ته نقصان رسوي. اوس دې دوران کې د آیزک حالات خرابېږي او د تندې د وجې هغه په ځمکه باندې سر کېږي. نو دې کې ورته دا سنایپر والا وایي که ته مړ شوې نو زه به ستا نه سرمن وباسم او ستا نه به ژبه کټ کړم او په تندي به درله انښلو. اوس په دې دوران کې د آیزک دماغو ته یو ترکیب راشي هغه یو چوکه راواخلي او هغې ته د خپل هلمټ واچوي او هغه بره ونیسي چې دا سنایپر والا ووینم خو هېڅ فایده ونه شي. هغه هلمټ دی د دیوال هغې طرف ته پریوزي او هغه سنایپر والا هم ونه ویني. اوس هغه خفه ناست دي چې په دې دوران کې هغه د امریکای د آرمي یو لاش وویني او هغه هغې له په څه طریقه ځان ورورسوي چې صدکار به راته میلو شي او چې څنګه واپس راشي نو د آیزک دغه سکوپ مات شوي چې دې وجې به هغه اوس هغه سنایپر والا نشي کتی. اوس دې دوران کې په دې راډیو کې اوازونه راتلل شروع شي او چې وګوري نو میتیوز په هوش کې راغلی او هغه په چغو باندې میتیوز ته د دې سنایپر والا لوکیشن وښیي. نو میتیوز د دې وړې شیشې په مدد باندې دغه سنایپر والا لیدو کوشش کوي او بلخوا آیزک دا سنایپر والا په خبرو کې مشغول کړو او میتیوز ورو د ټوپک ته ځان ورجوختو. نو دلته د سنایپر والا وایي چې زه یو ټیچر وم او د امریکای او د عراق د جنگ په دوران کې زما ډیر سټوډنټان په هغه جنگ کې مړه شول او د هغه ورځې نه زه د بدلې په اور کې سوځم. اوس د خبرو دوران کې یو وړوکی شان طوفان راشي چې هغه سنایپر ته سم سنخ کارېدل او میتیوز سم مکملو شي دغه ټوپک راغشتو. اوس چې هغه ټوپک راواخلي او هوا لږه کم شي او میتیوز داګن په ډیری باندې ډزې شروع کی په دې امید باندې چې په یو ګولې خو هغه سنایپر والا ولګي. خو چې څنګه میتیوز دا ټوپک ریلوډ کوي نو په دې کې دا سنایپر ډز وکي او میتیوز په لاس ولګي. نو آیزک ورته چغه کوي چې دې طرف ته راشه خو میتیوز آیزک ته راتلو نه مخکې دا سنایپر والا ډز وکي او دا میتیوز په سر باندې ولي او مړ یې کی. اوس دلته د میتیوز امید بیخي ختم شي او داغه د مړ کېدو نه مخکې خپل خاندان سره ملابدل غواړي. نو دلته ورته سنایپر والا وایي که ته ژوند غواړې نو ما سره خبرې کوه او ورته دا مو وایي چې ته ځان سره د ډین دا سکوپ ولې ګرځې. اوس لږ جړا نه پس آیزک دا قبول کی چې د ډین مرګ زما د وجې شوی دی. د یو میشن په دوران کې داغه نه نشانه خطا شي او ډین پې ولګي او آیزک دې دروغ ویلو د وجې خپل ځان یې دننه نه خوړو. اوس دې دوران کې د ریډیو اوازونه بیا راتلل شروع شي. نو آیزک ته پته ولګي چې زما د ټیم کسان ما سره کانټیکټ کوي خو آیزک له داغي आवाज نه راتلو او د آیزک आवाज ورتلو. خو دلته د سنایپر والا د آیزک په ځای خبرې کولې او ورته دا وایي چې د ریسکیو د پاره یو ټیم راولېږي. اوس دلته آیزک پوه شو چې د دې کسانو ولې د مدد د پاره موږ سره رابطه ونه کړه ځکه چې د هغې په ځای د سنایپر والا موږ سره رابطه کوله او د ریسکیو د پاره به ټیم راغوستو او یو به ویشتو. اوس دې دوران کې د آیزک د خبرو بندولو کوشش کو او هغه کې
ناکامیاب شو او ډیر سړیوالي د وجه الته ود شو. اوس چې آیزک را پاسي نو هغه د ریډیو نه आवाज نه اوري نو هغه پوه شي چې کېدې شي د سنایپر والا ود شوی. نو اوس هغه د دې نه فائدہ اوچته کی او د یو تار په ذریعہ د میتیوز هغه سنایپر ځان طرف ته راکاږي او نشانه د غن ډیری طرف ته کی. اوس په دې دوران کې آیزک ته د امریکای دوه هلیکاپټر په نظر راشي نو هغه د خپل مخامخ دیوال او غورځي چې دې ته زما د لوکیشن پته ولګي او د دوران کې د غن په ډیری باندې ډز وکي. خود ته ځا پته نه لګي چې په دې ګولې باندې د سنایپر والا او لګي دو کو نه. نو اوس د معلومتیا د پاره د آیزک ودرېږي خو د سنایپر والا جمدی نو هغه په ما ډز وکي خو خوش قسمت سره هغه په دمن ډزونه کی. نو دې پوه شي چې یا به د سنایپر والا مړ شوی او یا به زخمی وي. او دلته د هلیکاپټر والا مرو رسیدل او هغه آیزک په سټریچر کې واچي او د هغه ځای نه بوزي. نو په دې دوران کې آیزک د سنایپر والا باره کې ورته وي خو د آیزک حالت دومره خرابي چې هغه خبرې نشي کولی. او چې څنګه د هلیکاپټر والي او لګون چای ته ورسي نو د سنایپر والا په دې هلیکاپټر باندې د ګولې بارانونو کی او د پایلټان ورلولي او د سره د هلیکاپټر لاندې راپروزي او په دې کې چې کم کسانو هغه مړ شي. او اوس د سنایپر والا د یو اس هډ کوارټر سره کانټیکټ کې دی چې د ریسکیو د پاره یو ټیم راولېږي او هغه خپل ځان د یو اس آرمي اوخی او د سره دا کہانی ختم شي. او که تاسو دا کہانی خوښ شوي نو دا ویډیو در سره لایک او دا چینل در سره سبسکرایب کړئ.